د افغانستان پلازمینه کابل کې د غیږو دودیزو نړیوال سیالۍ پیل شوې، خو طالبان په سیمه کې د یوې خطرناکې جګړې د پیل په اړه اندېښمن دي. اینجا که تیم جمهوری اسلامی ایران تشریف آورده با وجود مشکلاتی که در کشور موجود است. متقی د ایران او امریکا ترمنځ روان کړکېچ ته په اشاره وویل چې د مذاکراتو دوام او د اوربند ساتل له جګړې څخه د مخنیوي لپاره ډېر مهم دي. خوشحال انسنن افغانستان هغه په خپل خبرو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو یادونه هم وکړه او د سیالۍ د ثبات او آرامۍ د بیرته راګرځېدو نښه وبلله. دا د دې ښکارندوی ده چې افغانستان الحمدلله په یو ډېر ښه لوري روان ده او له مشکلاتو راوتلی او د پرمختګ قدمونه اخلي. خو دا د ثبات روایت په افغانستان کې له میداني واقعیتونو سره بشپړ سمون ځکه نه لري چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول او له 100 زیات نور ټپیان شول. بل پلو نړیواله ټولنه لا هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دی او څو ځله یې ادعا کړې چې افغانستان د نړیوالو ترهګریزو ډلو لپاره په یو مناسب خوندي پټنځای بدل شوی دی. طالبان دا تورونه ردوي، خو په داسې حال د امنیت خبره کوي چې د دې ډلې مشر لا هم د امنیتي اندېښنو له کبله په عام محضر کې نه دی څرګند شوی.